زه مړ شوم. درېیمه برخه. ناڅاپه مې د ملک الموت ډارونکی غږ تر غوږونو شو، کوم چې پاتې هر سره څخه وباسل. ووځه ای خبیث روحه، د خپل خبیث بدن څخه راووځه. نن خو ته ډېر د مذمت قابل یې. په تا باندې د اوبو پیپ او زقوم په رنګ د مختلف رنګه عذابونو زیري وي. ای زما خدایه، آیا د هر بدکار روح دغه رنګ وځي؟ هغه وخت ما دومره تکلیف محسوساوه لکه یوه نرۍ ټوټه چې په ازغیو واچول شي او بیا په زور راکش کړل شي. دغه رنګ زما ټول بدن تار تار شو. لومړی مې پښې یخې شوې، بیا مې پنډۍ او بیا ورو ورو ټول بدن، او زه مړ شوم. ملک الموت زما روح وباسله لکه ګرمه ستنه چې د لمده پنبو څخه کش شوې وي. هم هغه وخت چې له اسمان څخه تورې څیرې والا فرشتې نازلې شوې، هغوی یو دم زما روح ونیو او په یوه مرداره ټوټه کې تاو کړ. هغه ټوټه هغوی سره د مخه وه. یو وخت به زه بله کور څخه په خپل غوره لباس کې او د اعلی درجې عطر په لګولو راوتلم، او چې له کومې کوڅې څخه به تیر شوم خلکو ته به معلومات کېده چې له دغه ځای څخه څوک تیر شوی دی. خو نن زما څخه دومره مرداره بدبویي راتله لکه چې ډیر مړي یو ځای شوي وي. فرشتو زما روح د اسمان په لور وخیژاوه، او چې کله به هم د فرشتو له کوم جماعت څخه دغه دوه فرشتې تېرېدې نو پوښتنه به یې کوله، دا خبیث روح د چا ده؟ هغوی به ځواب ورکړ چې د پلان بن پلان. هغوی به په ډیره بده توګه زما نوم اخیسته. په کوم پلو به چې زما روح تللو نو زما په غوږ کې به دغه رنګه نعرې لګېدې، لعنت دې وي، لعنت دې وي پرې. کله چې د اسمان دروازو ته ورسېدلو نو دغه دوو روح وړونکو فرشتو د دروازې د پرانیستلو لپاره وویل، خو د اسمان فرشتو دروازه خلاصه نه کړه، او اواز راغی چې دغه رنګ خلکو لپاره د اسمان دروازې بندې دي او نه دغه رنګ خلک جنت ته داخلېدلی شي. او هغوی زیاته کړه چې د دغه رنګ خلکو جنت ته داخلېدل به داسې وي لکه د ستنې په سوري کې چې اوښ ننوځي. و بیا زما روح بیرته ځمکې ته راوغورځوه، او هلته په دنیا کې په غټو غټو جامع مسجدونو کې زما د جنازې اعلانونه کېدل. په هغه مسجد کې هم د کوم ذکر چې ما مخکې وکړ او چیرې چې زما لږ تلل په نصیب شوي وو. خو نه پوهېږم نن څرنګه عجیبه ډوله تعریفي کلماتو سره زما د جنازې اعلان مسلسل کېده، او هر ځل به زه د حاجي صاحب په نوم سره مخاطب کولم. په ژوند کې مې چې کله د چا د جنازې اعلان واورېد نو په خندا به مې ویل چې نن یو بل صاحب آوټ وسوځېد. خو دا خبره زما په وهم او ګمان کې هم نه وه چې له همدغه سپیکر څخه به زما د جنازې اعلان هم کیږي. زما سترګې یې پټې کړې او زنه یې راوتړله. زما بدمرغي چې په ژړا ژړا کې به بعضو په ماتم کې خپل ویښته شکول، خو وروسته عذاب بیا ماته راکول کېده. په همدغه دوران کې د مازدیګر د اذان وخت شو. کور کې د ښځو هجوم او بیرون بیا د سړیو، خو افسوس شاید چې چا هم لمونځ ادا کړی وي. ما په چیغه وویل، ای غافلانو، ما پرېږدئ، زه خپل انجام ته ورسېدلم. تاسو خپل فکر وکړئ، د لمونځ وخت تېرېږي. خو په دغه دومره شور کې به زما اواز چا اورېده؟ زما د جسد په شاوخوا کې د کورنۍ غړو او د خپلوانو هجوم و. زما یو لاس زما وړوکې لور او بل لاس مې دویمې لور په خپلو غومبرو ایښودلی و. پښې مې زامنو په لاسونو نیولې وې. زما ښځې به مسلسل زما مخ ته کتل. زما مور به زما پر مخ خپل لاسونه وهل. په اخر ځل زما مور زما لاس چوپ کړ او بیا یو دم ګډوډي شوه. چا به د کفن اخیستلو لپاره امر صادراوه او چا به د قبر کیندلو لپاره حکم ورکاوه. چا به د برېښنا بندوبست کاوه او چا به غسل والا رابلل. د درېیمې برخې پای. पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले